د څلورو خبرو خیال به ساتي چې وده کېږي. څلور خبرې و خیال کې راولي. کمی کمی خبرې دي. علما فرمایي چې کله انسان وده کېږي دله پکار دي چې د څلورو خبرو خیال وساتي. نمبر 1 دا چې دی وده کېږي نو دی دا سوچ د څملستو نه وړاندې وکړي چې نن خو به ما د چا حق خوړلی نه وي چې زه یې ور واپس ادا کړم. مونږ او تاسو خو دا سوچ کوو که نه؟ زمونږ او ستاسو دا سوچ دی چې نن هم کوم حق وخوړو ډېر هم ښه وکړو او سبا له د فلاني لمبر دی د هغه حق به خورمه. زموږ د خلکو دا سوچ دی. بیا چې استاد جي سختې مسلې وکړي نو وایي مړه استاد جي الله ډېر بخونکی مهربانه دی، روړه دی پردو پټو نه ګیاګانې په ډېرو ډېرو باندې الله بخونکی دی، وبه دې بخي که نه؟ داسې نه ده. پردی حق الله نه بخي. یاد ساتئ. ګورئ دله مې بار بار ویلي دي، بار 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 بار، نه په حج معاف کېږي، نه په عمره معاف کېږي، نه په جهاد معاف کېږي، نه په مونځ معاف کېږي، نه په روژه معاف کېږي، نه په شهادت معاف کېږي. چې وده کېږي دا سوچ به کې چې ما خو به نن د چا حق خوړلی نه وي. که دې خوړلی وي مسلمانه هغه حق وله ادا کا. یو. دویم سوچ به څه کې چې وده کېږي دا سوچ وکړه چې ما خو به د الله پاک په فرضي احکامو کې کوم یو حکم نه یې پرېښی. که چپ کې د نه پاتې شوی وي او د هغې د قضا صورت وي هغه روګرځوه، ګنې الله ته توبه وباسه، والله نه معافي وغواړه. 2. دریم د ماسوتن چې وده کېږي الله له توبه وباسه. څه وباسه؟ الله له توبه وباسه. او څلورم چې وده کېږي وصیتنامه ولیکه. وصیتنامه د الله نبی فرمایي هیڅ مسلمان د پاره نه دی پکار چې دی په آخرت او په الله باندې ایمان لري چې 3 شپې 3 ورځې په ده باندې تېرې شي او دی وصیتنامه ونه لیکي. وصیتنامه د ماسوتن چې وده کېږي یا وصیتنامه ولیکه او یا وصیت وکړه په ما د فلاني حق دی بچو، ستاسو د ضرورت دپاره مې راغشتی و، مرګ ژوند پته نه لګي، شپه ده وده کېږو، دا خوب دا د مرګ روړ دی، ما له پته نه لګي چې سهار به زه سترګې روغړوم که به رونه غړومه. داسې نه چې پوخ وده پاتې نه شمه. دا د سترګو د غړولو موقع الله مال رانه کی او سحر چې پاسیږم او زه مړ یم نو بیا به څه کېږي؟ نو بچو ته وصیت وکړه چې بچو د فلاني را باندې حق دی، ستاسو د ضرورت دپاره مې راغشتی و، فلانې ضرورت و عذر و دا مې راغشتی وي او که زه مړ شومه ګورې پته نه لګي ښه چې زما و د وصیت باندې عمل وکړئ، دا حق ګورئ بیا ادا کړئ. د شریعت مطابق وصیت وکړه. دا صحابه وصیتونه کړي دي، هغوی داسې وصیتونه هم کړي وو ښه. ما بسې به د شریعت نه خلاف طریقه باندې جاړئ نه، زما په مرګ باندې به ویر نه کوئ د شریعت نه خلاف. یو صحابي و هغه به کله کله بېهوشه کېدو، داسې یو بیماري یې وه بېهوشه کېدو به. یو ځلې داسې وشو چې داسې حد له بېهوشه شو چې د کور زنانه ورته کېناستې او هغوی جړا شروع کړه، خو د مړي له چې څنګه جاړې د مرګ جړا، او هغوی په جړا کې ویلې وایي چې ای د غر غوندې روره، د غر غوندې خاونده لاړې. کله چې هوش کې رالو، هوش کې چا ترې تپوس وکړو چې د زنانو تعالی جلل دغه وخت کې خو څه فرشتو در سره چیر نه دی کړی. وایي فرشتو په دې تشه کې داسې وعلمه چې دا خلک تاله لګیا دي چې د غر غوندې اوچته روره، نو آیا ته رښتیا غرې؟ آیا ته اسمانې؟ ته رښتیا دومره اوچتې چې دې دله کوم القابات درکوي؟ مسلمانانو مرګ دا یقیني دی. وړاندې نه خپل اولاد ته وصیت وکئ، خپل اولاد ته ښه خبرې پرېږدئ، د راروان ژوند دپاره د اولاد ښایسته سوچ د دیندارۍ وکئ. رب ذوالجلال دې موږ تاسو ټول دینداره کړي.